کلام رڼا خونځي د پوهې د ځای د پوهې د ځای توکل مو په خدای کړی مونږ د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا او ورسره مل پلاوي د جوزجان، فاریاب او بدخشان ولایتونو د تعلیمي وضعیت ارزونې، تعلیمي پروژو پرانیستلو او ځینو رسمي چارو ترسره کولو په موخه یاد ولایتونو ته رسمي سفرونه وکړل. په پیل کې نوموړي د جوزجان ولایت له ګڼ شمېر ښوونځیو او مدارسو څخه د کتنې او ښوونیز وضعیت ارزونې سربیره په یادو ولایتونو کې د شاوخوا 15 میلیونه افغانیو په لګښت د یو شمېر تعلیمي مرکزونو نوې ودانۍ پرانیستې او د پوهنې مسؤلینو ته په خطاب کې وویل د هېواد په ټولو سیمو په ځانګړې توګه په لیرو پرتو او محرومو سیمو کې د ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو رغونه او پراختیا د دغه وزارت له لومړیتوبونو څخه دي. ورپسې د پوهنې وزارت سرپرست فاریاب ولایت ته ولاړ او هلته یې په دولت آباد ولسوالۍ کې د تورت عطا لومړني ښوونځي نوې ودانۍ پرانیستله. دغه راز نوموړي د بدخشان ولایت د پوهنیز وضعیت ارزونې او ښوونیز بهیر بیاکتنې په موخه مرکز فیض آباد ته هم رسمي سفر وکړ او هلته یې د پوهنې نوي رئیس د پیژندګلوۍ په مناسبه جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ او د ټولنې په اصلاح او پرمختګ کې د علم پر ارزښت ټینګار وکړ. جامعه ما و شما به علوم عصری محتاج است. اگر علوم عصری نباشه ماده جامعه ما و شما ترقی نمیکنه و نه از خود دفاع میتوانه که بکنه. د پوهنې وزارت سرپرست یاد ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال په ټول هیواد کې د هیواد بچیانو لپاره د ښوونیزو او روزنیزو چوپړونو پر متوازن پرمختګ باندې ټینګار وکړ. د اړوندو پروژو د ساختماني چارو بشپړېدو مبارکي وویله او خپلې لیدنې د افغانستان د علم پرور ملت د هوساینې او سوکالۍ او د پوهنیز نظام لا پیاوړتیا لپاره په مبارکې دعایې سره پای ته ورسولې. له بلې خوا د جوزجان، فاریاب او بدخشان ولایتونو پوهنې مسؤلینو یو شمېر چارواکو او علما کرامو په خپلو ویناوو کې د پوهنې وزارت سرپرست او د هغه مل پلاوي ته ښه راغلاست ووایه او د یاد وزارت د مشرتابه له هڅو چې په دغو ولایتونو کې د پوهنیز کیفیت لا لوړولو او د هیواد پوهنیز سیستم لپاره یې ترسره کوي ستاینه وکړه. په یاده برخه کې د دوی پر مادي او معنوي ملاتړ ټینګار وکړ. با چراغ علم و دانش میهنم روشن کنم از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم از معارف